او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته یې غوسه کېږي او غرور ته یې غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لس رونه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی چې مړی کړو، اخوا به یې بوځو مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې لسو خپل ورور، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مهرنی رور دی خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پرېږدو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به بچ شو، او کوي کې به یې وغورځو، که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دې شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. هلته به یې څنګ بوځو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغله، وی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دی مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوې، او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دی به مونږ سره منډې ترړې وی، چکرې به ولګئ، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به یې دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړو، نو دی یې ځان سره واغېسته، دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ، نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه، او پلار ورسره بار وته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پې یریږم، تاسو خو زلمي، خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. لسې مهرني وروڼه او یو دیش، بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و، هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله،
خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه ځمکې له راوبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوئ اوس مې وهې نو د یو ورور نه بیا بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و او ورته به یې څه وې وې ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وې شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخنې نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې کو په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چل وکړه روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به پته لګي بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړه یوسف ولا اواز نه ورکړه بیا اواز ورکړه یوسف بیا ولا اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ دی مړ شوی دی قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیرې باندې رب العالمین تباه برباد اصل سیز د الله حفاظت دی
کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي. قسم دې چې د دنیا یو طاقت دې خپې ته دې نشي کته. دا الله خپل قدرت خی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. دا عبرت نخې دي پکې د یوسف علیه السلام او د رونو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله. نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څاروي به کول، څوک بوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل. بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رستی. ابه په 5 کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رسته ده، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه په هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې. ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام. او خوشحاله شو. دا خو مزېدار خشته هلک دی. ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ، ای بس چپ شئ غږ مه کوئ. بو بیا ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته. یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاره اوښ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته ویل څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې څه یې کړی. بس ورمنډه یې کړې. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو. وی نه دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه. ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو وجنو دې پرېږدو دی. رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مو غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی. پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وایي بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایې دمه والې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو. نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و او شرمخ همدا دې رانیولی دی. اوس چې ته ورسره څه کوې نو بس تا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی. او کمیس
د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و. هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی، دا هغه بچي. موږ څوک شرمه خو تختو، موږ خو خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمه خو چې زما زوی وجو کمیس یې ترې روغستی دی. شرمه خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي، نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وه چې کوم ذات ته پیدا کړی او دا دواړه جهانه پیدا کړي دي، زما زوی دی ولې خوړه. وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دی دروغ وایي، زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړي دي. دروغ وایي، دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی غلطه یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو، زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابا ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچی پسې ژړل، دومره د زوی پسې وژړل چې سترګې د ژړا د وجې نه ړندې شوې. وابیضت عیناه وهو کظیم، زړې د غم د وجې نه او سترګې د ژړا د وجې نه مکمل ړندې شوې، نظر یې لړ ختم شو. او هر وخت به الله ته ژړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو. الله ورسره وعده کړې وه، دی تمه و چې ماله به د خپل بچی الله راولي، خو کله به راولي، یو کال پس، 2 کاله پس، 3 کاله پس، 10 کاله پس. او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډه چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته، د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو. نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شوه. د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی، د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی و. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی، به څونه خشته و. بل پکې خشته اوصاف الله ایښودي، خشته اخلاق پکې الله ایښودي. نو بولی پې شروع شوه. نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو، نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورسېد. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده، عزیز مصر، چې هغو قتل بولی شروع ده، خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وی څه چل دی؟ وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی، خرڅی دی، دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده؟ وی هغه ډېر زیات خشته هلک دی، ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی. نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده. چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته وکتل، قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړي. اوس الله څه کوي؟ د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسوه او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. پور الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل، محبت پیدا شو. وی څونه ته بولي ورسېدله؟ وی دا مخامخ سوداګر یې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر، وی زه د دې نه پر زیات والم. وی په څو یې اخلي؟ وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې ده. مو مانګي قیمت، ته چې څومره پیسې غواړئ بس هغه وایي چې دا هلک د نه ده. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر، بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو، کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد. ښځې له یې بوته، د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې یو ماشوم مې راوسته او ډېر ښه هلک دی، ځان سره یې لویوه، تربیت یې کوه.
خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی